دوستانو نن په دې خبره کوو چې کم پیوار کارډونه د افغان مهاجرینو بلاک شوي دي د دې لپاره به څه طریقې کار په آینده کې په لاره اچول کیږي. لومړی خو دا چې مخکې ما څو ځلې ویلي وو چې د پیوار کارډونه په څو وجو باندې بلاک شوي دي. که څوک افغانستان ته په تورخم تللي وي په تذکرې یا پیوار باندې، که چا ACC کارت ته اپلای کړی وي مخکې اغشتی وي، یا که چا د پاکستان نیشنل آیډنټي کارت چې کوم دی پاکستانی کارت دی هغې ته اپلای کړی وي هم بلاک کیږي ورپسې. یا که چا په خپل فامیل کې پردی ماشوم ځان پسې رجسټر کړی وي ثبت کړی وي د هغې له وجې نه هم دغه پیوار کارت چې کوم دی بلاک کیږي. ورسره داسې ایشوز یا مسایل هم راغلي دي چې هغې کې نه دی په کار چې د چا کارت بلاک شي لیکن بلاک شوی دی. مثلا ستا په بایومیټریک کې مسله راغلې ده، چیرته چا سره میچنګ کړی دی، ستا فیس چې کوم مخ دی هغه چا سره میچنګ کړی دی. دغه څیزونه کله کله یو مشکل راځي په سیسټم کې د دې د وجې نه ستا کارت بلاک شوی دی. یا هم کله تا خپل نوم بدل کړی دی د غلطۍ د وجې نه هلته ستا کارت بلاک شوی دی. د دې لپاره ما چې کوم معلومات د UNHCR د افسر نه ترلاسه کړي دي د هغوی په وینا چې کله دغه د افغان مهاجرینو موده وغځول شي تمدید شي نو بیا به دلته دوی د اپیل میکانیزم په نوم باندې یوه پروسه لاره باندې اچوي چې چیرته د چا کارډونه په داسې دلایلو باندې بلاک شوي وي چې هغه نه ده په کار چې د دوی کارډونه بلاک شي نو هغه کیدی شي بیرته ان بلاک شي. لکه څنګه چې ما وویل که چیرته ستاسو بایومیټریک یا فنګر پرنټس چا سره غلطۍ کې میچنګ کړی وي، ستاسو فیس ریکوګنیشن یا مخ چې کوم دی چا سره میچنګ کې راغلی وي، یا نور داسې څه ډیټابیس کې ایرور وي او ستا دغه کارت بلاک شوی وي نو د دې لپاره دوی اپیل میکانیزم باندې کار کوي. ولې دا چې کومو خلکو ACC کارډونه جوړ کړي وو یا د پاکستان کارت ته اپلای کړي وي یا تورخم کې دغه کارت له لارې باندې افغانستان ته تللي وي، په دغه خبره باندې زه باید لږ رڼا واچوم چې د UNHCR زیاترو افسرانو دا خبره کړې ده. ماته شخصا چې ماته نه پوښتنه کړې ده یو خبریال په توګه، دا زما حق هم دی چې زه د دغې پوښتنې ځواب ترلاسه کړم او تاسو سره شریک کړم. نو دوی وایي چې پیوار کارت چې کوم دی دا د مهاجرت کارت دی. مهاجرت په دې معنا مهاجر هغه چاته ویل کیږي چې هغه ته په خپل وطن کې ستونزې وي، مشکلات وي، ځان ته خطره وي، نور مشکلات ولري، دی نشي کولی چې خپل هیواد ته لاړ شي. لکه څنګه چې موږ تاسو وایو چې یاره مونږ د روسانو له لاسه خپل هیواد پرېښود پاکستان ته مهاجر شولو، معنا دا چې هلته جنګ و، خطر و، مشکل و، مونږ نشو تللی افغانستان ته. نو په دې خاطر یې تا ته د مهاجرت کارت درکړی. دا چې اوس ته افغانستان ته ځې دا موضوع په خپل ځای ده چې ستا هلته پیښه راغلې، جنازه ده، ښادي ده، مشکل دی، هر څه چې دي، ولې ته مهاجر یې او ته نشي کولی چې خپل هیواد ته لاړ شي. کله چې ته خپل هیواد ته ځې ستا دغه ادعا چې تا ته په افغانستان کې مشکل دی دا دلته باطله ثابتېږي او دوی په قانوني توګه حق لري چې تا پسې دا کارت بلاک کړي. نو دا مشکلات شته دي دلته چې دا کم بلاک شوي دي په دغو څو وجوهاتو باندې. او دغه د اپیل میکانیزم د هغه چا لپاره زما شخصي چې کومه پوهه ده، معلومات دي، د هغه چا لپاره به وي چې چا په غلطۍ کې د چا کارډونه بلاک شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې 2 ځلې یاد کړو چې هغه سیسټم کې څه مشکل راغلی وي، غلطۍ سره ستا مخ چا سره مشابه راغلی وي، ستا ګوته چا سره میچنګ کړی وي یا نور داسې وجوهات راغلي وي، نو انشاءالله چې کله دغه د مهاجرینو موده وغځول شي، ټیم ایکسټینډ شي، هغې نه بعد UNHCR به په دې کې ډېر تغیرات راولي. دغه ډیټابیس کې به ډېرې کیدای شي اسانتیاوې راشي زموږ او ستاسو لپاره، ځکه چې وخت په وخت دغه سیسټم ډیجیټلایز کیږي
نو د دې سره به بیا اسانتیاوې راځي او دغه کمې نیمګړتیاوې مشکلات چې په دې سیستم کې دي دا به نادرا او یونیسیار په ګډه باندې دې ته د حل لارې چارې لټوي. نو انشاءالله امید شته دی چې دغه د مهاجرت چې کومه موده ده زمونږ دلته وخت دی دا وغځول شي او له دې نه بعد به بیا یونیسیار دغې موضوع ته لږه توجه وکړي چې دغه د چا کارډونه بلاک شوي دي په غلطۍ کې نو دا ان بلاک شي او امید کولی شو چې هغه کارډونه کوم چې مثلا افغانستان ته پې خلک تللی دي هغې ته هم یو د حل لاره پیدا شي ځکه چې دغه خلکو خو دلته 30-40 کاله عمر تیر کړی دی او که داسې د دوی دا کارډ بلاک کیږي نو دوی ته ډېر زیات مشکلات پیدا کیږي. نو هیله او امید مو همدا دی د یونیسیار له دفتر څخه چې هغو خلکو ته هم یو لاره برابره کړي کوم خلک چې افغانستان ته پې تللي دي. دوستانو یو ټکی بل دی چې یو داسې کیس راغلی یو ملګری وایي چې ما سره د پاکستان ویزه ده او زه افغانستان ته تلم زما کارډ بلاک شو او چې کله ما ترې پوښتنه وکړله هغه دلته اوورسټی شوی و د ویزې نه زیات وخت یې دلته تیر کړی و نو بیا چې کله دی تورخم ته ته د جرمانه شوی و ته به جرمانه جمع کې نو هغه بیا اگزیټ پرمیټ جرمانه دا شی نه ورسره نه و په تذکیرې اوښتی دی هلته چې ګوتې پې لګولې دي د هغه کارډ بلاک شوی دی. نو بله دا خبره هم ده چې دلته کوم افغانان پاکستان کې اوسیږي که دوی چین ته ځي که دوی حج ته ځي یا دوی سیاحت ته نورې نړۍ ته ځي دلته یونیسیار ته دا حق نشته دی چې دا د افغانانو کارډونه بلاک کړي ولې افغانان انسانان دي د دوی مسایل راځي کاروبار راځي دوی به خارجي هیوادونو ته ځي د سیاحت لپاره دا چې کله ایرپورټ کې وځي او ته د دوی کارډونه بلاکې نو دلته بیا د مهاجرینو حق زیات دی چې دوی سره دا ظلم ونه شي او انشاءالله تر اوسه پورې خو نه دی شوی آینده کې به هم د یونیسیار چې کوم اداره ده هغه دې ته توجه کوي تر څو د مهاجرینو په حق کې دا ظلم زیاتی ونه شي. انشاءالله امید لرو چې اسانتیاوې به راځي په دغه مسایلو کې او د وخت په انتظار یو ټول به وګورو چې زمونږ دغه مشکلات تر کومه حده پورې حل کیږي. ډېره مننه.